نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمن اوریدونکو او د غراز د ټولنیزو رسنیو کارونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشاله یو چې یو ځل بیا نړۍ جال خپرونه باندې پیل کوو. او د دې خپرونې هغه محتوا تاسو ته معلومه ده، هغه ترتیب، شکل، انداز در معلوم دی چې موږ د ټولنیزو رسنیو، اجتماعي رسنیو یا انټرنیټ کې چې څومره شبکې دي، هغه که فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، ټیک ټاک دی، یوټیوب دی، او دې ته ورته ایکس پاڼه ده او چې مخکې ټویټر نومېده، نو د دې نه حساس خبرونه رااخلو او دا یو 2 ورځې پسې ګرځم، دا بیا راټولوم د ټولو رسنیو نه، داسې نه چې یوې رسنۍ نه یا خاص پوسټونه موږ رااخلو، د عامو خلکو نه موږ ټولې رسمي سرچینې رااخلو، او هغه که بهرنۍ دي که داخلي دي، او په دې کې بیا ځینې د خاصو خلکو چې هغه ځینې داسې پخوایي موقفونه لرل یا یې اوس لري، یا شخصیتونه دي، علمي او فرهنګي شخصیتونه دي، سیاسي څیرې دي د هیواد، نو د هغوی تحلیلونه، هغوی خبر هم راخلو، نظرونه هم راخلو، او د هغو لاندې چې چا نظر څرګند کړی وي، کمنټ یې ورکړی وي، دا هم راخلو. ځکه کله کله داسې وي چې د پوسټ نه هغه نظر مهم وي، هغه کمنټ مهم وي، نو هغه خلک بیا ډیر خوښوي. نو دې وجې نه موږ په دا کلیو کې، په دغه څومره بانډو کې، حجرو کې، جماعتونو کې، د کلو دکانونو کې، په رکشا او ټکسیو کې، بازار کې چې څومره خلک هغه فکر لري، تحلیل لري، خبرې کوي، نو د هغه په اړه باندې موږ هغه وروستۍ خبرې کوو، خپل هم تحلیل ور باندې کوو. ځکه موږ هم ناسته پاسته لرو ځینې ګروپونو کې، ځینې مجلسونو کې، او ځینې مشرانو سره ناسته پاسته لرو، د هغو نظر مو اخیستی وي. نو د انټرنیټ د عامو خلکو، د فیسبوک او ټویټر او د ټیک ټاک او د کلي خلکو سره ناسته پاسته کې، عامو خلکو سره دا مو راخیستی وي. نو دا ټول په یو ځای باندې، یعنی د 2-3 ورځو خبرې تاسو ته په 40 دقیقو کې کوو. نو تاسو کولی شئ چې د ډیر وخت پر ځای کم وخت ولګوئ او دا خپرونه تعقیب کړئ. نو د 2-3 ورځو خبرونه به په یو ورځ یا یو ساعت کې یا نیم ساعت کې خبر شئ. نو دغه څه وخت هم په رسنیو کې ډېرې غوغاوې وې که نه، خلک دي دغه 25-30 کاله کېږي د امارت پسې خوله خلاصه کړې ده. او که تاسو ته زه ووایم چې تیره اداره یا جمهوریت کې امریکایانو 5 روپۍ لګولې، $5 یې لګول. نو په $5 کې تاسو پوهیږئ چې زه اوس څه وایم، په $5 کې یوه روپۍ په ډوډۍ لګوله، بل ډالر یې مثلا $1 په ډوډۍ لګاو، بل $1 یې په وسله لګاو، $2 شول. دغه $3 چې $5 لګوي، نو په دې کې خو $3 پاتې شول، دا یې په څه لګول؟ $1 په ډوډۍ، بل $1 یې په وسلې، او $3 یې په مطبوعاتو باندې لګول، په تبلیغاتو باندې. یعنی په $5 کې یې $3 په رسنیو لګول، او په تبلیغاتو، په آوازو، په اپوهاتو یې لګول. نو دې وجې نه کله چې تبلیغات ډیر شي، کله چې غږونه، خبرې د چا ډیرې شي، نو هغه خامخا ذهن کې کینی. نو د امارت په اړه هم ډیرې مخکې چې کومې ناندرې وي، مخکې چې کومې خبرې کېدې، نو هغې ته ورته بیا اوس نورې خبرې کېږي. هغه خبرې خو دلته په عمل کې ثابتې شوې. چا به پنجابیان بلل، چا به د امریکا او د روس او پلانې ګوډاګیان او اجیري ملیشې، دا بېلابېل اصطلاحات نومونه وو په دا 20 کلونو کې. کله چې راغله، نو نه پنجابی و، نه چا په پنجابۍ ژبه خبرې وکړې، او نه یې ملګرتیا ورسره، او نه راشه درشه شته، نه په دغه
فوزي لحاظ خو څه کوي په د نظامی لحاظ لکه امریکایان چې راغلل حتی په ساده لحاظ هغه څوک چې تجارت ورسره لري هغه هم رانه ورسره ګرمه کړی چې دلته موږ او تاسو په هوټلونو په چکرونو کې ووینو پنجابیان که نه یا د دوی نه هغه نور سیلانیان لا زیات دي هغه د اروپا نه چې راځي د غرب نه چې راځي د استرالیا جرمني انګلند او برازیل تاسو به لیدلی وي سلګونه زرګونه سیلانیان راځي خو په دا دومره کې هغه د پنجابي ملګري چا ونه لیدل چې دلته هغه وسلې خو د خود نه ورسره حتی په دغه چکرونو په سیلانیانو کې را نشته نو دا خبره او نور به تاسو لیدلی وي که نه چې اوله 6 میاشتې طالبانو ته وایي 18 ولایتونه ورکوي که نه تاسو به دا واضح لیدلی وي 14 ولایتونه ورکوي 18 کله چې 18 ونیول شل ونیول 22 ورو ورو اخر پسې کابل ته نږدې شول بیا خلکو ویل وای نه پنجشیر خو نشي نیولی نه پنجشیر چیرې نیسي یا خو نه خو مخکې نه ونیولی نو هغه خو نشي نیولی دا کیسې اوازې به وي که نه بیا وای نه امریکا خو تاسو ته معلومه ده 70 کاله کېږي په دې افغانستان باندې زور وهلی دی خواري طرحې پلانونه ورته جوړ کړي نو دا خو کله هم نه وځي دا خو اډې ورکوي نه دا کله وځي دا دومره ملته مصرفونه کړي دي او دا خو هیڅ امکان نه لري په ټولو هیوادونو کې دا ډې لري دلته به هم لري دا کیسې به کېدې که نه تاسو به اورېدلې وي بیا چې کله امریکایان ووتل بیا یې پنجشیر ونیو بیا کابل چې په ټول افغانستان کې ولوېست ځمکه د دوی له حاکمیت پرته نشته یو څو متره ځمکه هم یو متر هم د داسې چا سره نشته چې هغه ووایي چې زه په دې ځای کې اوسېږم په افغانستان کې څوک دې راشي او زما د فعالیت مخه دی ونیسي یا دی ما سره مخ شي نو دغسې نشته یو ورځ زه به تاسو ته وایم یو ورځ چا کلیپ خپور کړی و بیا وایي دغه د فدایانو په اړه نظر څرګندو بیا په دې کې دغه کلیپ یې داسې نشر کړی و چې دغه اوس د طالبانو ترمنځ یو اختلاف دی دا کیسې پکې کړې وي او په دې کې ګوره دغه چا چې کلیپ ثبت کړی و او دا په دې نوم نشر کړی و چې یعنې دغه طالب غږیږي او دا طالب په نوم چې کوم مستعار یو څوک دی جعلي هغه پکې فدایانو ته تر هغه انتحاریان وایي نو په دې ځای کې راګیر شوی و دا چا چې خپور کړی و اوازې ځکه مجاهدین یا طالبان دا کله هم خپلو ملګرو فدایانو ته انتحاریان نه وایي انفجاریان نه ورته وایي او دوی ته استشهادیان وایي حتی نو دغسې کله کله دښمن راګیر شي لکه د 200 شپېته مړي چې ایران کې اوازه ګډه وه نو د 200 شپېته مړي نه و 2 هم نه و 4 هم نه و 10 هم نه و بلکې دا هره ورځ دا پیښې چې کېږي موږ او تاسو مخکې هم د خپرونو کې بار بار تاسو ته ویلي دي چې دا اوازې چې دي د دروغ دي اخر هم دروغ شوې نه یې مړی چا ولید نه یې جنازه چا ولید نه یې قبر چا ولید نه یې فاتحه چا ولید نه یې ویډیو چا ولید بس دغسې اوازې دي بله دا اوازه به تاسو لیدلې وي دغه واخان نیسي واخان خو نیول څه چې هلته بازار اوس جوړیږي دا بهرنیو رسنیو اسوسییټډ پریس خبري اژانس رویټرز واشنګټن پوسټ سی ان ان او الجزیره او فلانی بهرنۍ رسنۍ وایي نیویارک ټایمز وایي نو هغه وایي چې په واخان کې امارت پلان لري چې یو نړیوال بازار جوړ کړي او یعنی هغه نیولو اوازې او چې داسې دا خو کله کله داسې وي چې هغه پاکستان کې وخت کې اوس هم هلته جنجال او چک کړکېچ زیات دی کله چې هلته کړکېچ زیات شي او په خپله دغه د امنیتي پیښو مخنیوی ونه کړی شي پاکستاني اداره نو بیا د خلکو د پام اړولو دپاره نو کله په واخان خبره کوي کله په مساینک کوي کله په کونړ کوي کله په کشتیپه کوي کله په بل څه کوي دا چې دغه خبرونه دا یو گیم دی تاسو ته مخکې ما ویلي و چې دغه د مطبوعاتو د انفجار پیړۍ دغه خلک بولي ژورنالستان او خبریالان بولي دغه پیړۍ چې د مطبوعاتو د انفجار پیړۍ یعنی د مطبوعاتو پیړۍ ده د فکري جګړه ده د رسنیو جګړه ده او دې کې باید موږ سیالو اوسېږو خپل کسان باید ولرو دا اوس چې د خپرونه ده هم دا په دې موخه ده چې دې کې موږ دروغ نه بلکې هغه څه چې خلک ویلي دي هغه دروغ داسې ثابت کو چې څه چې هغه ډول یې دی څنګه چې عملي دلته پیښیږي دلته څه روان دي باید هغه ډول خلکو ته وښیو نو د دې پیړۍ یو گیم دا هم دی چې د خپل هیواد پر ځای په نورو هیوادونو باندې سړی خبرې کوي
مثلا موږ د امریکا اور باندې خبره کوو، د لاس انجلیس اور باندې چې هلته اور دی، تلفات زیات دي، کسان پکې وژل شوي دي، حیوانات او ځنګلونه، ودانۍ د هالیوډ کوم فلمي ستوري چې دي هلته کورونه د میلیونونو ډالرو کورونه یې سوي دي، فابریکې، او هغه فابریکې چې اسرائیلو ته یې وسلې ورکولې تر څو په غزه باندې بمونه واچوي، هلته د جګړې دپاره امکانات او وسایل او وسایط ورکړي، هغه دلته جوړېدل په لاس انجلیس کې. نو دغه خبرونه چې دي دا کله کله داسې وي چې د دې په خاطر چې د خپل هیواد نه مخ واوړي، او لکه پاکستان مې درته وښودو، نو بیا د نورو هیوادونو باندې خبرې کوي، د خپل بیا ډیر څه تر پاتې وي. نو پاکستان هم داسې کوي، امریکا هم داسې کوي، او دغه راز نور ګاونډي هیوادونه دي چې په خپل هیواد کې څه کړکېچ ور باندې راشي، زیات فشار ور باندې راشي، نو بیا د نورو هیوادونو هغه مرګ ژوبلي خپروي. هلته حتی ترافیکي پیښه هم نشروي چې مثلا افغانستان کې ترافیکي پیښه شوې ده، او دغه راز سیلابونه هم نشروي، زلزلې هم نشروي، داسې څه نشروي چې په هغه کې د حکومت ملامتیا نه وي، خو بیا خلکو ته وایي چې دا د حکومت ملامتیا ده. نو دا تبلیغات د څو وخت بیا را شروع شي وو، خو هغه چې د افغانستان اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد مرکه وکړله، یو خصوصي او سپیس کې برخه واخیستله، بیا یې له BBC سره بله ورځ مرکه وکړله پرون غالبا. نو هغه کې ټول هر څه واضح کړل، وایي دا خپلمنځي اختلافات یا نظریات دا خو د اوله وختونو نه د امارت شروع دي، او دې په خاطر شروع دي ده چې دغه اختلافات او د کوم خنډونه چې دي دا له منځه لاړ شي، د بې اتفاقي له منځه لاړ شي، او بل د امارت چې را شروع شوی دی دغه پیل یې د اختلافاتو پر ضد و. مثلا دلته تنظیمي جنګونه وو، دلته خپلمنځي کورنۍ جګړه وه، خپل څوک یو مارکیټ کې ورته لګېدلی و چې هغې وتپه وه، بله ناحیه نیولې وه، په دغه کابل کې ټول کابل سره وډزاوه، ویشته. نو بیا د لوی ملا صاحب مرحوم رحمه الله په مشرۍ دلته طالبان راووتل، او دا غورځنګ هغه وخت کې تحریک و، نو دغه خپلمنځي جنګونه یې له منځه یې وړل. نو اوس هم امارت دا وړتیا لري چې په خپل منځ کې کوم ستونزې چې دي دا د اوله وختونه هغه دوحي مذاکراتو په وخت کې به څومره نظرونه وو، یعنی د نظامیانو یو ډول نظرونه وو، د سیاسینو بل ډول نظرونه وو په دغه امارت کې. نو شاید که وخت نیولی وي دا به د دې له امله هم د دوحي مذاکراتو وخت نیولی وي چې هر بند، هر اصطلاح، هر لغت څېړل کېده، او په دې باندې به اختلاف هم و چې دا دې وشي، دا دې نه وشي، دا پروا لري، دا نه پروا لري، دا باک لري، دا نه لري، دا وروسته ستونزې پیښوي، دا نه پیښوي. نو دغسې اختلافي مسایل خو د علماو ترمنځ د پیړیو نه راهیسې را شروع دي، خو امارت کې دا وړتیا شته چې هم هغه ستونزې حل کړي، هم دا کوم انتقادونه چې دي دا ښه مدیریت کوي، یعنی اړوندو ادارو ته ورسوي، کوم وزارتونه دي. بل داسې هم ده چې دغه ځینې خبرې او ځینې انتقادونه په ټولو وزارتونو پورې اړه نه لري. مثلا د برق ستونزه چې د هغه روغتیا وزارت پورې څه اړه لري، امر بالمعروف پورې څه اړه لري، مثلا د کلیو پراختیا وزارت په قانون وزارت پورې څه اړه لري، یا مثلا د اقتصاد وزارت پورې، د اقتصاد وزارت بیا په روغتیا وزارت پورې یا په پوهنې وزارت پورې، داسې د عالی تحصیلات په مثلا د اوبو انرژۍ وزارت پورې څه تړاو لري. نو دغسې هر چا خپل یو مسؤلیت دی. نو دې مسؤلیت ته امارت خپل هغه چوکاټ، خپل قانون لري. نو دې له مخې ځینې داسې هم نه ده چې اوس څوک خبره نشي کولی. دغه اوس زه چې غږېږم دا هم دغه مثلا د ځینې ستونزو باندې غږېږم، کله کله مثلا دغه شان یوه نیمه داسې مشوره وي چې هغه حل کېدلی شي. یو سړک دی په هغه په اړه باندې سړی خبره کوي، لښتې دي، ودانۍ ده، د ترافیکي ستونزې دي، په خپله د تذکرو ستونزې دي. دا مو بار بار په همدې خپرونه کې یادې کړي دي چې
دغه کاغذ پرانی دغه سیستم چې اوس ورباندې کار هم شروع دی. ځینې صلاحیتونه دي چې ولایتونو ته ورکړل شي تر څو په مرکز باندې فشار نه وي، او دغه راز د انتقاد او د مشورې رسیدنه ده چې هغه خپل مسؤلین لري. دغه خبرې هم کوو. او ځینې نور مشران دي هغوی هم حق لري خبرې وکړي د په خاطر چې ځینې ستونزې دي یو چا به ورته پام نه وي، نور چا به ورته پام وي. نو نن سبا ما مخکې وویل چې رسنۍ دي، د رسنیو د مطبوعاتو د انفجار پیړۍ ده، او دا دغه پیړۍ چې دا زمانه چې د قرن چې دی دا د رسنیو د تبلیغاتو د دی. ډېر به تاسو دغه ځینو رسنیو کې لیدلي وي، هغه څه نه وي. لکه ځینې اټکلونه داسې دي، یو څوک د 200 اټکلونه وکړي، په دې کې خو به یو رښتیا خیږي خامخا، بس خپل اټکل ته خوشحاله وي، دا ما مخکې ویلي وو. نو دغسې ډېرې کیسې شته. اوس به راشو هغه موضوعات چې هغه نه وروسته هم حساس موضوعاتو تیر شوي دي. نو هغه دا و چې د پاکستان له ملاتړه برخمنه د داعش شبکه د افغانستان شمال کې له منځه وړل شوې. المرصاد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ځانګړو مجاهدو ځواکونو د هیواد شمال شرق کې د داعشي خوارجو هغه شبکه ځپلې چې د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، او بلوچستان کې د داعش خراسان څانګې څخه مستقیمه لارښوونه اخیستله. المرصاد د بله شپه چې ځانګړو ځواکونو د دې شبکې پر ضد 3 ورځې د هیواد د شمالي ولایتونو تخار، کندوز، بغلان، سمنګان کې عملیات ترسره کړي. ویلي و چې امنیتي سرچینې ویلي و چې د عملیاتو کې د دې شبکې ټول غړي نیول شوي، وسلې، مرمۍ، لاسي بمونه او چاودېدونکي توکي ترې لاسته شوي دي. د امنیتي سرچینو په خبره چې د دې شبکې وروستی برید د تخار ولایت په دشت کلغه ولسوالۍ کې په یو چینایي وګړي و چې چینایي تبه پکې وژل شو، او له دې وړاندې بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ اړوند یو مسجد کې په ذکر کوونکو برید کړی و، او له لسو زیات کسانو ته یې مرژوبله اړولې وه. المرصاد له لوري خپره شوي خبر کې راغلی چې دې شبکې د بغلان ولایت په ځینو نورو سیمو کې دیني علما کرامو او مخورو شخصیتونه هم په نښه کړي وو. مخور شخصیتونه وایي په نښه کړي او په شهادت یې رسولي وو چې د یادې شبکې ټول غړو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د یادونې وړ ده چې پاکستان اوس د داعشي خوارجو پر ښکاره ملاتړ تورن دی، او افغانستان اسلامي امارت څو ځله په پاکستان غږ کړی چې د داعش له روزلو او ملاتړ لاس واخلي، کنه په دې اور کې به تاسو لمبه شئ. دا خو د بل ورځې خبر وو. اوس رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې نن شنبه د اوربند د لومړي پړاو وروستۍ ورځ د پر اسرائیلو او د حماس ترمنځ خبره ده. رویټرز وایي نن شنبه د نن ورځ د اوربند لومړي پړاو وروستۍ ورځ ده، او دې سره به 3 نور اسرائیلي زندانیان د حماس له لوري خوشي شي. یاد اژانس وایي د دغو بندیانو له ډلې 2 تنه یې د 2023 کال د اکتوبر 9 طوفان الاقصی عملیاتو کې د حماس جهادي غورځنګ له لوري نیول شوي دي. راپورونو کې ویل شوي چې په دې 5مه تبادله کې به 114 فلسطینیان هم خلاص شي، چې له ډلې 18 تنه هغه بندیان دي چې په عمري بند محکوم وو. د دغو بندیانو تبادلې سره د اوربند او بندیانو تبادلې لومړی پړاو پای ته رسیږي، او د 2م پړاو خبرې روانې دي. د اوربند 2م پړاو کې د پاتې بندیانو تبادله او له غزې په بشپړ ډول د اسرائیلي اشغالګرو ځواکونو وتل شامل دي. نو دا هم ښه خبر دی. د غزې په اړه باندې ډېرې خبرې کېدلی شي، ځکه غزې یا حماس یو زړورتیا کړې وه او ډېر بندیان ترې نیولي وو چې د هغه په بدل کې اوس لسګونه سلګونه دا بندیان راخوشي کېږي. او نن د اوربند وروستۍ ورځ ده، د لومړي پړاو ده، آینده 6 میاشتنی اوربند دی. په دې کې پړاوونه دي چې په هغو کې ځینې مرستې دي، دغه ودانۍ جوړېږي، دا ویجاړۍ چې شوي دي د اسرائیل لخوا په فلسطین کې وحشت شوی دی، دربدرۍ رامنځته شوي د دې بیا رغونه ده، همداشان د بندیانو تبادله ده، د ترڅنګ د روغتیا هغه د ښوونې روزنې برخه کې، د روغتیا برخه کې، ساختمان برخه کې او ځینې سیمو برخه کې د اسرائیل وطن دغه پړاوونه دي، دا به سرته کیږي.
د ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د جګړیزو زده کړو قوماندانۍ د سرحدي فوق العاده زده کړو څخه 535 تنه منصوبین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د خبر لمخې دغه منصوبین چې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د جګړیزو ګډو زده کړو قوماندانۍ د بنسټیزو زده کړو ښوونځي د سرحدي فوق العاده زده کړو 5مې دورې څخه فارغ شوي دي. تازه فارغ شوي منصوبینو ته د توپوګرافي، توپچي، درنو او سپکو وسلو کارولو د سرحدي قوانینو او یو شمیر نورو برخو کې 4 میاشتې عملی او نظری مسلکي زده کړې ورکول شوي دي. دغه راز دغه مراسمو کې د یادې قوماندانۍ د عمومي خدماتونو ښوونځي او عامه چارو ډپارټمنټ څخه هم 23 تنه د عامه چارو آمرین هم فارغ شوي دي. تازه فارغ شوي منصوبینو د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو چمتوالی ښودلی دی. نو رښتیا هم زمونږ منصوبین، زمونږ دفاعي او امنیتي ځواکونه د هیواد په امنیت کې الله تعالی بریالي کړي دي. وخت نا وخت خو لکه ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې په امریکا او جرمني، سویټزرلینډ کې چې تر ټولو امن هیواد دی په نړۍ کې، په روسیه کې، په ترکیه کې، په انګلینډ کې، په استرالیا کې، فرانسه کې، په ټولو هیوادونو کې وخت نا وخت بریدونه کېدلی شي. انسان الله تعالی داسې پیدا کړی دی چې کله کله هغه د مزاج نم کار اخلي، کله کله طبیعت خراب شي، کله کله ځان وژنې ته، کله کله ځان زنده‌ای کی. ډېر ښځې او ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي هغوی ځان زنده‌ای کوي. نو دوی داسې هم کولی شي چې بل چاته هم تاوان ورسوي، بل چاته هم زیان ورسوي. نو افغانستان کې هم کله کله ځینې پیښې کېدلی شي، خو داسې نه دي چې دوامدار یې کوي، یعنی دوامدار هره شپه موږ ډاریږو یا هره اونۍ یا لاره کې د غلو نه ډالیږو یا هره، نو غل به هم پیښیږي او قاتل به هم پیښیږي او رشوت خور به هم پیښیږي، فساد به هم کیږي. نو انسانان دي، انسان نیمګړی دی. نو هر څه ترې کېدلی شي. دا اوس چې څومره تاوتریخوالی دی د حیواناتو له امله نه دی، دا د انسانانو له امله دی. انسانان جرمونه کوي او چې دا نړۍ وي، انسان وي، جرم به پکې وي. نو خو بیا هم د دې سره سره په دومره راوتلي انقلاب او د دومره جګړه کې پیژندل شوي هیواد کې اوس امن دی او ځینې بیکارۍ او غربت او دا به هم خدای له منځه یوسي. پروژې روانې دي وخت په وخت. که موږ او تاسو داسې پرتله وکړو چې تیر کال څه حال و، هغه نه مخکې اوله چې امارت راغی څه حال و، څه اټکلونه و، څه وړاندوینې وې، څه ویره وه، څه تېښتې منډې رامنډې وې. اوس بیرته هغه چا چې منډې وهلې دي خپل هیواد ته راځي، هلته پانګونه کوي، خوشحاله دي، فاتحه او واده، خپله خوا بده کې پوله پټي او خواړه او اجرا او بانډار کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان له مخې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د امریکا او اسرائیلو پر ضد د اقداماتو له کبله اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ټرمپ په خپل فرمان کې پر نړیواله محکمې د اقتصادي بندیزونو سربیره د یادې محکمې د چارو او د هغوی د کورنیو د غړو شتمني هم کانګل او پر سفرونو یې بندیز لګولی دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیز لګولی چې یادې محکمې د تیر کال نومبر میاشت کې غزه کې د بشري جنایت ترسره کولو له کبله د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو او پخواني دفاع وزیر یوآف ګالانټ د نیولو حکم صادر کړ. خو د ټرمپ دغه کړنه د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي غندلي او ویلي دي دا فرمان داسې ښیي چې اسرائیل پر قانون هم پورته دي. بخښنې نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د نړیوال عدالت د کمزوري کولو په معنا بللې. ټرمپ پر داسې مهال اسرائیلو ته له جنگي جنایتونو برات ورکوي چې اسرائیل غزه کې د داسې بشري جنایتونو وکړل چې تاریخ کې به د ټول عمر لپاره د یو تور داغ په څیر پاتې وي. اختیا هم همغه خبره ده، محکمې هم د دوی په لاس کې دي او بیا بندیزونه هم پې لګوي که بیا سره وغندل همدا شان. نو د ټرمپ راتګ سره په خپله په غرب کې په امریکا کې هر څه پیښیدلی شي. خو هغه څه چې خلکو فکر کاوه چې افغانستان او بیرته راتګ او باګرام او وسلې او چی، نو هغه په خپله ټرمپ هم د دې نظره چې وي
هغه په اړه باندې خبره نه کوي. که څوک ترې وپوښتي چې د افغانستان په اړه څه نظر لري او څه پلان لري، دوی ورته وایي چې غږ دې نه راځي، ته ډېر ښه غږېږي، ډېره ښه لهجه دې ده، ډېرې ښې خبرې کوي. بله ورځ مې یو ژورنالست ته ویلي وو، هغه ترې وپوښتل چې د افغانستان په اړه باندې څه پلان لري، ټرمپ ته یې ویلي. نو هغه ورته ویلي چې والا په خبره دې پوه نه شوم، سره دې چې ټوله دغه کنفرانس په پوه شو او خلکو دا خبرې چې اورېدې، که تاسو هم واورئ ډېرې اسانه یې وایي. خو ټرمپ خبره تېره کړله، دا خبره ټرمپ هم جو بایډن هم تېره کړې وه. هغه موږ ته چې افغانان پوه شو موږ کار نه پکې لرو، دوی پوه شو موږ ترې راووتو. داسې خلک دي پردي نه پکې ځایېږي. د خپرونې وخت نیمایي ته رسېدلی دی، نو یوه لنډه دمه به واخلو، چېرته ځئ مه بېرته راځو. حریت راډیو ده او نړۍ جال خپرونه ده. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال د حریت راډیو قدرمنو اوریدونکو او دغه راز د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د نړۍ جال خپرونې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. مخکې په ځینو مسایلو باندې وغږېدو، ځینې حساس مسایل چې په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې تاویږي راتاویږي، نو د هغه په اړه باندې مې خبرې وکړلې. اوس راځو دویم برخې ته. په دې کې زیات پرمختګونه، بیا رغونې او آبادۍ دي د افغانستان په باب. نو دلته لیکل شوي دي، وایي تازه فتوحات. پرون جمعه د ترکیې په انکاره کې د افغانستان د سفارت چارې ښاغلي محمد زبیر ودان په سرپرستۍ او نورو ډیپلوماټانو له لوري په نورمال ډول د سمبالښت یو دوام پیدا کړ. ښاغلی ودان چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی او د افغانستان اسلامي امارت فعال مجاهد او فرهنګي پاتې شوی دی. او د په اړه کله کله داسې وي چې نوی کس چې ګمارل کیږي، بیا دغه په اړه داسې فکر کیږي چې دا به مجاهد نه وي. سره د چې افغانستان کې دغه څومره مامورین چې دي ټول مجاهدین نه دي، په اصطلاح یې ټول امارت غړي نه وو، سابقه نه لري. تقریبا یو 15 لکه مامورین چې دي هغه د جمهوریت وو، د تیرې ادارې هلته راپاتې دي، هلته کار کوي خپل نورمال ډول، لکه څنګه چې مجاهدین تر هغونه یې معاش هم لوړ دی، تر هغونه یې عزت او قدر او پروتوکول، امکانات او تیل او کریډیټ هر څه ډېر دي، انټي کارت لري. خو د دې سره سره بیا هم کله کله د یا به حسد وي، هر څه چې وي، یو څوک نوی مقرر شي، هغه که داسې ښه بست ولري یا مثلا بهر ته د ډیپلوماټ په حیث ولیږلی شي یا سفرونو کې لاړ شي یا نور، هغه کې بیا خلک وایي چې دا مجاهد نه و، دا نه و، نه و. او دې دپاره یعنی په امارت کې اوس معیار دا نه دی. یو وخت و معیار همدغه و، ځکه دا یوه ډله بلل کېده او دا چې کله د کفارو د اشغال پر ضد باندې جهاد کاوه، نو طبعا هلته به خامخا مجاهد ورسره وی، نو عقیده به یې برابره وی، هر څوک په صف کې ځایېدل هم نه. اوس چې نظام دی نو دا ضرور نه ده، دلته ټول افغانان اوسیږي او بېلابېلې فرقې اوسیږي، مذهبونه اوسیږي، ډلې دي، دا ټول د افغانستان د دوی دی، نو دا به کار کوي او دلته به وي. او په اصطلاح امارت طالبان مجاهدین خو دومره زیات و هم نه چې د ټول حکومت کې په هر چاره پس دوی ورسیږي، هر چاره کې د مقرر شي. نو دا چې اوس اضافه شول هم ښه دي، او خدای دې برکت پکې واچوي. د امارت غړي چې څومره زیاتېږي، د مجاهد صاحب په خبره، د ذبیح الله مجاهد صاحب په خبره، 1,040,000 یعنی 10,40,000 مامورین په امارت کې کار کوي، چې په تیر جمهوریت کې لا 8,00,000 هم نه و، 8,500,000 و. نو دغه د ودان چې دی، د محمد زبیر ودان چې په ترکیه کې ډیپلوماټ شوی دی، سفیر دی، سرپرست د افغانستان اسلامي امارت لخوا، دا مجاهد دی. هغه یو عکس هم و، د عکسونه هم کله کله ضرور هم شي، ولا عکس هم بس ګټه کوي د پخوانی.
نو هغه راته زه شوی و خپله مجاهد دی فعال او که نه هم وي مجاهد د وطن د حق پکې لري هر څوک ډیپلومات اوسیږي هر څوک دلته په وطن کې کار وکړي لکه څنګه چې نور کوي او نور به هم راځي نو ډیر وخت دغه تبلیغات وو بل تبلیغ دغه و چې دغه سفارت وتړلی شو نو دا خو د جمهوریت په خلکو وتړلی شو د تیرې ادارې خلکو باندې وتړلی شو هغوی ډیر ګواښونه هم کول ډیر پې نازېدل هم ترکیه باندې نو هغه سفارت اوس د خپله دریم سیاسي مرستیال چې دی د بهرنیو چارو وزارت ذاکر جلالی په خبره چې ترکیه کې د افغانستان سفارت چارې نورمال ډول روانې دي لکه څنګه چې پخوا روانې وي هغسې اوس هم روانې دي بل د دولتي ادارو د معاشاتو خبره وه چې دغه باندې هم ډېرې خبرې وشولې خلک دي او کله کله دغه اوازې چې دي دغه هم داسې وي چې سړی مجبور کړي او څه ووایي او سړی دی ته مجبوروي چې فعال هم اوسیږي نو ډېر وخت دغه اوازې وي چې دغه دولتي معاشونه د بهرنیو مرستو سره تړلي وو کله چې بهرنۍ مرستې پې ودرېدې نو دغه معاشونه هم وځنډېدل یا کسر پکې راغی یا منځته کې یا بیا به معاشونه کم شي نه دغسې نه ده په خپله دغه بله ورځ د بي بي سي سره د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد خبرې وکړلې هغه وویل چې دغه مرستې چې بندي شوي دي دا په روغتیایي برخه کې وي ځینې به مثلا زراعت برخه کې وي ځینې به نورو برخو کې وي چې هغو برخو باندې حتما اغېز کولی شي بهرنۍ مرستې او دا داسې نه چې خالي په افغانستان باندې بندي کړي دي په ټوله نړۍ باندې بندي کړي دي امریکا نو دا خو دغه د حکومت په چارو کې خنډ او زړ نشي راوستلی ځکه زمونږ بودیجه چې ده هغه بنسټ یې په هیواد کې دی او د دې بنسټ چې دی هغه قانون دي هغه زمونږ خپل تولیدات دي او زمونږ مالیه ده ګمرکات دي د دې وطن خپله دولت ځمکه لري تعمیرونه لري ودانۍ لري د دوی کرایي دي داسې نه ده په ډېر هر څه کې د افغانستان چې دی دومره خوار او بډانه دی چې خپل معاش ورنه کړل شي نو د دې بنسټ چې دی هغه د خپل عوایدو نه دی او دا څومره پروژې چې دي دغه پلې کېږي دا به هم بیا نه پلې کېدی که خپلې پیسې نه وای کوشتېپه چې د خپلو عوایدو نه دغه د ډبرو سکرو چې موږ خپله خرڅوو او بیا کوشتېپه پې فعالوو په دې باندې واخان دی په دې باندې مثلا میسینک قرارداد د چین سره دی دغسې د ټاپي پروژه ده دغسې مثلا کونړ سیناق کوو دا ټولې پیسې بېلابېلې پیسې ورته معلومې دي او د معاشونو مسله چې ده دا بیا د خپل هیواد سرچینې دي بنسټونه ما مخکې قانونه یاد کړل مالیې مې یاد کړل ګمرکات مې یاد کړل د حکومت خپلې ځمکې خپلې ودانۍ دي او خپل شرکتونه دي د دوی نه ترلاسه کوي نو پرون په خپله ایکسپاڼه باندې ذبیح الله مجاهد صاحب لیکلي وو چې د دولتي ادارو د مرغومې میاشتې معاشونه د ویش لړۍ به سر له سبا په ټوله هیواد کې پیل شي یعنې نن ورځې ښودلې وه له ترتیب سره سم به په 4 ورځو کې د ټولو ادارو او وزارتونو کارکوونکو ته خپل معاشونه ورکړل شي دا معاشونه په حکومت کې کله کله ځنډېږي په ډېرو حکومتونو کې په دا تیر جمهوریت یا تیر اداره کې 6 میاشتې هم د عسکرو معاشونه ځنډېدلي وو 6 میاشتې ډېر شای دی چې سړی بیخي هغه بدې ورځې ته بیایي کرزې وي کیسې وي او خپل هغه وظیفې نه زړه ماتېږي ډېرو وظیفې پرېښودې په جمهوریت کې ډېر داسې وو چې په جنګ حالت کې به دوی معاش نه لره خوراکي توکي اکمالات دا به یې نه لرل نو اوس چې یوه نیمه میاشت هم وځنډېږي نو بیا رسنۍ غوغاوې ګډوي او دا د دې نه معلومیږي چې په افغانستان کې نور مشکل نشته ډېر کوچني موضوعات هم غټ بریښي یعنې پړسېږي ډېر واړه موضوعات وي مخکې به 130 مړي وشول هغه به نه حسابېدل او دغسې به خلکو هغه ګردې مخکې په هرات کې خرڅولې او دغه ماشومان هم خرڅول او دغسې بدې ورځې مې خو دا د جنګ په شور کې مارکیټ یې نه لاره اوس ډېر کم څه هم مارکیټ لري او خلک یې وړاندې کوي خوست کې سلګونه کورنۍ له وارداتي برېښنا برخمنې شوې او د بله ورځ مرکه کې مجاهد صاحب دا هم ویلي و چې برېښنا به 24 ساعته شي
سږ کال کونړ کې 90,000 نیالګي کې ایښودل کیږي. د کونړ د کرنې، اوبو او مالدارۍ ریاست لخوا د زرغون کونړ تر سرلیک لاندې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سلیمان ایمن وویل چې د دې ولایت په دولتي او خصوصي قوریو کې سلګونه زره بوټي روزل شوي دي چې 9,000 نیالګي تازه پکې کینوي او دا یو کمپاین لارې 1 میلیون میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي کېښودل شوي. یعنی زینتي د ښایست دپاره، د دې سیمې د ښایست دپاره، یو ځینې دي غیر میوه لرونکي دي، ځینې میوه لرونکي دي، دا به کېنول کېږي. نیمروز کې د 100 بستریز روغتون د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په ټولو ولایتونو کې، ولسوالیو کې روغتونونه جوړېږي. ننګرهار کې د پاکو اوبو رسولو 22 شبکې جوړېږي. 22 شبکې په دا معنی چې د اوبو رسولو یا د پاکو اوبو 22 ځایونه، ګودرونه به ورته وایو ساده بیکو سره، نو 22 ځایه جوړېږي چې هغونه خلک پاکې اوبه ترلاسه کوي. او پکتیا کې لیوو د یوې کورنۍ 15 تنه داړلي وو چې 15 تنه داړلي وو چې یو څه پکې نازک هم وو. بیا د دوی لخوا، د دې کورنۍ لخوا دغه لیوو وژل شوی دی. دا کله کله واورو کې راکته کیږي، نو غرو کې خو بیا څه نه وي، غرونه خو په واورو پټ وي، نو کله ته راکته کیږي دلته بیا چارپای حیوانات او دا د لټه پسې ګرځي ښکار کوي، چرګان او نور څه ماتوي. نو دغه یو لیوه راغلی دی، خو کورنۍ 15 تنې داړلي دي، نو د دې کورنۍ والا بیا دغه لیوه ویشتلی دی. کاشکې ژوندی نیولی وی. د خوست له محبسته 183 بندیان خوشي شول. نو دا د علی قدر المؤمنین خاص فرمان باندې خوشي شوي دي چې 228 بندیانو د بند موده هم کمه شوې ده په دې کې، او دا اکثره د روژې مبارکې رارسېدو په مناسبت باندې خوشي شوي دي په ډیرو ولایتونو کې. جاپان له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د اقتصاد وزارت په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د دواړو لوریو د اقتصادي همکارۍ د ښه والي او د بشري مرستو د اغیزمنتوب او دوام په اړه خبرې شوې دي. سعودي عربستان د غزې تړانګې نیولو په اړه د ټرمپ وړاندیز رد کړی دی. دا مصر هم رد کړی دی، پاریس هم رد کړی دی او نورو هیوادونو هم رد کړی دی. هغه چې ټرمپ ویلي و چې د غزې خلک دی بل ځای انتقال شي تر څو دغه جګړه پای ته ورسیږي. نو خپله د ترکیې او د مصر، پاریس او د سعودي او د جرمن نورو هیوادونو هم دغه وړاندیز رد کړی و، ځکه وایي د غزې خپله خاوره ده، خپل خلک دي، په دې باندې قربانۍ ورکړل شوي دي، دا د مسلمانانو لومړی قبله دلته بیت المقدس دی. نو د دې بیا ترکیې د ولسي جرګې یو غړي خو دا هم ویلي و چې هغه څوک چې په افغانستان کې ماته خوړلې ده په غزه کې د ګډوډۍ د راوستلو یا هلته د مداخلې حق نه لري. یونامه راستنېدونکو افغان کډوالو سره مرستو ته دوام ورکوو. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي روان کال 15,000 کسانو حرفوي زده کړې ترلاسه کړې دي. او محرابي د اماني صندوق ګټه 440 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. یعنی په دې معنی چې د اماني صندوق د مدیر پلاوي غړي شاه محمد محرابي له رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د دغه صندوق له جوړېدو وروسته د هغه ګټه 440 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. نوموړي ویلي دغه صندوق د اسعارو د بیې تثبیت، د بیو د کچو کنټرول او په پایله کې په هیواد کې د مالی ثبات د ساتلو لپاره جوړ شوی دی. د هیواد د افغانستان وجهي صندوق د 2022 کال په سپټمبر میاشت کې په سویس کې د امریکا لخوا د دغه هیواد د 3.5 میلیارډ ډالر شتمنیو د ساتلو په موخه جوړ شو. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي چې تر اوسه د وجهي صندوق له شتمنیو د هیواد د اقتصادي ودې لپاره کار نه دی اخیستل شوی، او اړتیا ده په داسې حالت کې چې افغانۍ د نور اسعارو پر وړاندې دومره ثبات نه لري، د مالي ثبات د ساتلو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي. بلخوا اقتصاد وزارت په یو ځل بیا امریکا او اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغانستان شتمنۍ له قید او شرط پرته خوشي کړي. نو دا هغه صندوق دی چې 3.5 میلیارډ افغانۍ 3.5 میلیارډ ډالر هغه چې کانګل وو هغه هلته ساتلی دي. نو دا خو هغه په حساب باندې ساتلو په حساب باندې نو هغه 440 میلیونه ډالر ګټه کړې ده.
او چې روان کال په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره نقدي مرسته وشي. امانول مکرون د سوریې د انتقالي حکومت ولسمشر پاریس ته وربلل شوی دی. محمد الجولانی د سعودي قطر خو خپل وتر غلو بیا ترکیه ته لاړو پاریس ته ځي. له پاکستان د افغان کډوالو د استولې نوې پلان په اړه اندېښنه خوده ده. IOM او فرانسې او مصر د فلسطینیانو د اجباري استلو په اړه مخالفت کړی دی. غور کې د 10 ښوونځیو او مدرسو ودانۍ بیا رغول شوې دي. بدخشان کې د چرګانو د پالنې 300 فارمونه فعالیت کوي. بدخشان د سرو زرو کان د نړیدو له کابله یو کان کیندونکی مړ شوی. د سرو زرو کان دی، خلک کار پکې کوي. میدان وردګو کې د اوسپنې ویلي کولو یو کارخونه جوړیږي. دغه د هندي یو پانګوال لخوا لوکیش کمار نومیږي. د 200 میلیون ډالرو په ارزښت یو د اوسپنې ویلي کولو یو کارخونه جوړیږي. ننګرهار کې په 15 اجربه ځمکه د چارمغزو 8 بڼونه جوړیږي. هلمند سنگین ولسوالۍ کې یو روغتیايي مرکز پرانیستل شوی. لکه مخکې مې چول چې په هر ولسوالۍ کې یو روغتون پرانیستل کیږي جوړیږي. هرات په شندن ولسوالۍ کې د اوبو رسولو 2 شبکې جوړې شوې دي. ننګرهار کې د روغتیايي مرکزونو ته 48 قلمه طبي وسایل سپارل شوي دي. ارجنټاین هم د روغتیا له نړیوال سازمانونو د وتلو پریکړه کړې ده. د ارجنټاین ولسمشر د روغتیا نړیوال سازمان سره د ژورو اختلافونو له امله له دغه سازمان د ارجنټاین د وتلو پریکړه کړې ده. جوزجان کې خبر دار چې شبرغان ښار کې پر 20 کیلومتره سړک د کریډ اچولو چارې پیل شوې دي. پنځیر کې سکهال ګڼ شمیر سړې خونې بیا رغول شوې دي. د لوګر پوهنې ریاست سره د څه باندې 2000 ګیټه درسي توکو مرسته وشوه. امریکا د ایران په انرژي او نفتو نوي بندیزونه لګولي. امریکا د قانونو کډوالو لومړنۍ جوپا ګونتنامو زندان ته استولې ده. هغه چې ټرمپ ویلي و چې ناقانونه کډوال به ګونتنامو ته ورسو. هغه یو چا کمنټ هم کړی و، هغه څوک چې د ګونتنامو نه یریدل هغه یې ورولېږل. دلته امریکا سره کار کاوه. د انګلستان کرکټ لوبډله د افغان لوبډلې سره لوبه کوي. که څه هم هغه ډیر تبلیغات پسې وشول چې دغه لوبډله د امارت نه ملاتړ کوي، هلته د نجونو چې مکتبونه او د ښځو حقونه نه ورکول کیږي. نو دغه لوبډله باید لغوه وشي، د سره باید لوبه ونه شي او د چمپیون ټرافي نه وځي. نو ICC ویل چې د افغانانو یوازینۍ خوښي ده. انګلند به ورسره لوبه کوي، که څه هم نظرونه بېلابېل دریځونه شته اوري. هرات کندهار اوسپنیزې کرښې د تفصیلي ډیزاین تړون لاسلیک شوی دی. کابل او ریاض ترمنځ د اړیکو پر دوام ټینګار شوی دی. ملګرو ملتونو د غزې د بیا رغونې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. د چین له سفیر سره د زیانمنو افغان ماشومانو په ملاتړ خبرې شوې دي. د کډوالو ملاتړ ادارې په 3 هیوادونو کې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د کمال خان بند دریم فاز ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. مخکې هم دا د اشرف غني په وخت کې د سپارل شوی، خو هلته د کمپاین د لپاره د رای اخیستلو لپاره وختي پرانیستل شو. لا دغه بشپړ شوی نه و. د کمال خان بند هلته خبريالان چې ورغلي وو هغه ویل چې د ملي بیرغ د درې رنګ رختې په اچولې وو په دغه هغه ځایونو باندې چې بشپړ نه دي. نو هغه ځایونه په پټ کړي وو. نو ډیر وختي پرانیستل شوی و چې خلک یې ونه ګوري. دا څو ورځله پرانیستل شو، نور فازونه هم شاید وي، وخت به لګي. په د افغانستان د سنو بورډ لوبغاړي د چین په ژمنیو اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي. د هرات له مرکزي زندانه د 38 ښځو په ګډون 115 بندیان خوشي شول. سمنګان کې ترافیکي پیښې 3 تنه مړه شوي او 11 نور ټپیان دي. مومني ناقانونه کډوالو د ایراني وګړو د کار زمینې کمې کړې دي. نو د وجې نه راخوشي کوي شړي خپل هیواد حمنوي. امریکا سره خبرې اترې بې ګټې دي. د جرمونو نړیوالې محکمې پر خپلو کارکوونکو د ډونالډ ټرمپ بندیزونه غندلي. مالیې وزارت مرستیال وایي د کارخونو مسؤلین دي د تولیدي توکو کیفیت ته پوره پاملرنه وکړي. د ایران له سمنان ولایت له 20,000 ډیر افغان کډوال ایستل شوي. د نن په ټوله هیواد کې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ پیلېږي. ترکیه کې د ککړو شرابو څښلو له امله 33 کسان مړه شوي. ننګرهار کې د نرګس ګل مشاعره ترسره شوله او دا په داسې وخت کې ترسره شول چې نرګس ګل غوړېدلی دي.
نرګس ګل پسې خو ډېرې بیتونه هم شته دي او کیسې هم پسې شته دي. نارنج ګل به هم هله خوند وکړي چې ننګرهار کې د نارنج ګل هغه د ګلانو بوی فضا ترېنه کړې وي. هېواد کې کروندګر د انجي بوټي د شیرې بیې ټیټېدو اندېښنه ښودلې ده، خو چارواکي وایي چې د انجي بوټي د بیې د دې بوټي د نړیوال تولید د زیاتوالي له امله ټیټه شوې ده. تېره میاشت باندې 18,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي دي. برازیل د یوې کوچنۍ الوتکې لوېدو له امله 2 تنه مړه شوي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د بندېدو غوښتنه وکړه. تیر کال افغانستان 15,200 ټنه طبي بوټي بهر صادر شوي. امریکا دفاع وزارت افغانستان د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر څیړي. ډونالډ ټرمپ محرم اسنادو ته د جو بایډن لاسرسی بند کړی. نو ډیره زیاته مننه. نور خبرونه هم زیات دي د افغانستان آبادی او بهرني خبرونه. تاسو نه مننه چې نړۍ جال خبرونه مو تر دې دمه موږ سره واورېده. د حریت رادیو نور خبرونه تعقیب کړئ. تر بیا د الله تعالی په امان. نړۍ جال په دې خپرونه کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي تاوده موضوعات، افواهات، غبرګونونه، سپیناوي او پرمختګونه څېړل او تحلیلیږي. دا خپرونه د هرې شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو کې په 12:15 دقیقو او بیا ځلې د هرې یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې په همدې وخت اورېدلی شئ. نړۍ جال